अस्सलामुअलैकुम दोस्तानो, ज़ईम इब्रार और तासो गोरे इब्रार क्रिकेट टीवी। د पाकिस्तान सुपर लीग PSL 2023 د کلالیانو د ډرافټینګ مکمل کېدو نه بعد کراچي کینګز هم خپل فائنل اینڈ فول سکواډ اعلان کړی دی. نو راځي چې وګورو چې دا ځل د کراچي کینګز په سکواډ کې کم لوبغاړي اغستې شوي دي. د ټولو نه مخکې دا ویډیو د نور خلکو سره شیر کړئ. تاسو په PSL 2023 کې کوم یو ټیم سپورټ کوئ د خپل فیورټ ټیم نوم په کمنټ کې ولیکئ. د کراچي کینګز په بیټسمنانو کې په اول نمبر باندې شامل دی لیفت هینډډ اوپننګ بیټسمن شرجیل خان. د کراچي کینګز په سکواډ کې په دویم نمبر باندې شامل دی رائټ هینډډ بیټسمن حیدر علي. حیدر علي په 2022 کې د پېښور زلمی ټیم حصہ او وست کراچي کینګز په ټیم کې اغستې شوی دی. په دریم نمبر باندې د کراچي کینګز په سکواډ کې شامل دی د انګلند سره تعلق لرونکي رائټ هینډډ بیټسمن جیمز وینز. په څلورم نمبر باندې د کراچي په سکواډ کې شامل وي رائټ هینډډ بیټسمن طیب طاهر. په پنځم نمبر باندې په سکواډ کې شامل وي وکټ کیپر بیټسمن محمد اخلاق. د کراچي کینګز په سکواډ کې په شپږم نمبر باندې موجود وي د استرالیا سره تعلق لرونکي وکټ کیپر بیټسمن میتو ویډ. په اووم نمبر باندې په سکواډ کې موجود وي آل راونډر شعیب ملک. په اتم نمبر باندې په سکواډ کې موجود وي آل راونډر اماد وسیم. په نهم نمبر باندې د کراچي کینګز په سکواډ کې شامل وي آل راونډر قاسم اکرم. په لسم نمبر باندې په سکواډ کې شامل وي د نیوزیلند سره تعلق لرونکي آل راونډر جیمز پولر. په 11 نمبر باندې د کراچي په سکواډ کې شامل وي آل راونډر عامر یمین. په 12 نمبر باندې په سکواډ کې شامل وي آل راونډر عرفان خان نیازی. په 14 نمبر باندې شامل وي فاسټ بولر میر حمزه. په 14 نمبر باندې د کراچي کینګز په سکواډ کې شامل وي تجربه کار فاسټ بولر محمد عامر. په 15 نمبر باندې د کراچي کینګز په سکواډ کې شامل وي انډو ټای. په 14 نمبر باندې په سکواډ کې موجود وي د ساوث افریقا سره تعلق لرونکي تبریز شمسی. په 19 نمبر باندې د کراچي کینګز په سکواډ کې شامل وي فاسټ بولر محمد عمر. او په 13 نمبر باندې د کراچي کینګز په سکواډ کې شامل وي د ساوث افریقا سره تعلق لرونکي لیگ سپینر عمران طاهر. دا ویډیو خاص کر د کراچي کینګز مینوالو لپاره او نو دا ویډیو د نور خلکو سره شیر کړئ. د نورو کرکټ اپډیټس لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، پیج فالو کړئ. ډیره مننه.